همراز صاحب مینوالو ته شعر وړاندې کړه مهرباني. مننه. یو څو بیته ویم بیا یو غزل ویم. بیتونه داسې وو چې د صادق صاحب خوښېږي. نو په تورو سپین پوی نه شم واوښته څرمنه زما، په تورو سپین پوی نه شم واوښته څرمنه زما، غربته ستا غزل لاسونه دي لمنه زما. په تورو سپین پوی نه شم واوښته څرمنه زما، غربته ستا غزل لاسونه دي لمنه زما. نه نه ته نه وې ته مې واک کې نه وې راغلې تېر شوې، نه نه ته نه وې ته مې واک کې نه وې راغلې تېر شوې، زه ملامت یم ژونده ټوله تېروتنه زما. غزل وایم چې رڼا په شک پخ تېرېده تورتم په غر تېر شو، رڼا په شک پخ تېرېده تورتم په غر تېر شو، ژوند راته دوه رنګه ښکاره کړل څومره ژر تېر شو. چې زه دې وینه شمه زه دې ننګ کې تویه نه شم، چې زه دې وینه شمه زه دې ننګ کې تویه نه شم، بیا په دیوال نکریزې وله چې اختر تېر شو. او دا چې مې خیال په لوړ ځي فکر ژور ژور، دا چې مې خیال په لوړ ځي فکر ژور ژور، ستا د کتاب پر پاڼه پاڼه مې نظر تېر شو. او لکه ماشوم غوندې د وخت بیبې ته ودرېدمه، لکه ماشوم غوندې د وخت بیبې ته ودرېدمه، شپه مې په سر باندې راتله په سر مې لمر تېر شو. او هو د امراض د شاعرۍ مثال د داسې غمي، هو د امراض د شاعرۍ مثال د داسې غمي، که وخت تېر شو نو په لاس کې د زرګر تېر شو، که وخت تېر شو نو په لاس کې د زرګر تېر شو. ډېر ښکلی. له همراز صاحب څخه ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان.